سلا بل مهم خبر درکول چې پیښور های کورټ لخوا د 9 مې پیښو باندې د جوډیشل کمیشن لپاره د ججانو نامزدګۍ نه انکار شوی دی. د ذریعو تر مخه صوبایي حکومت لخوا د لړکې د کمیشن جوړولو په اړه یوه مراسله پیښور های کورټ لخوا جاری کړې شوې ده، کوم کې چې صوبایي حکومت ته واضحه کړې شوې ده چې موجوده صورتحال کې د 9 مې پیښو باندې د جوډیشل کمیشن جوړولو لپاره ججان تیار نه دي، ځکه د دې مراسلې په ذریعه صوبایي حکومت خبر کړی شوی دی. د پیښور های کورټ لخوا د 9 مې پیښو باندې د جوډیشل کمیشن لپاره د ججانو نامزدګۍ نه انکار شوی. د ذریعو تر مخه د صوبایي حکومت لخوا د لړکې د کمیشن جوړولو په اړه یوه مراسله پیښور های کورټ لخوا جاری شوې ده، کوم کې چې صوبایي حکومت ته واضحه کړې شوې ده چې موجوده صورتحال کې د 9 مې پیښو باندې د جوډیشل کمیشن جوړولو لپاره ججان تیار نه دي، ځکه د دې مراسلې په ذریعه صوبایي حکومت خبر کړی شوی دی. د پیښور های کورټ لخوا د 9 مې پیښو باندې د جوډیشل کمیشن لپاره د ججانو نامزدګۍ نه انکار شوی دی.